مفتی عبدالرحیم صاحب چې کله د جامع حفصه او د لال مسجد هغه مسله تیر شوی و باغی کې وی هغه دا انکار کړو چې د کې هیڅ څوک نه دي شهید شوی. نو په هغه مبارک علماء کرامو دا هغه مبارک ویډیوګانې کړې دي او باز ډیر زیات دغه جاری کړې دي. خو بهر حال هغه تفصیل کې خو نه زو او ټول تاسو ته پته چې څه شوی دي څه نه دي شوی. خو پرون ماته یا غالبا نن سارو دا غي شاګرد چې کوم دی مفتی طارق مسعود صاحب دا هغه یو کلیپ ما ته راولېګو او په هغه کې هغه باقاعده چې دینو دغه خبره کوي دا هغه د ټول څومره خبرې چې کړه دا هغه خلاصه دا ده چې دا کوم استاد داغي چې کوم دی مفتی عبدالرحیم صاحب هغه چې دا کوم داوا کړی دا چې د کې شهادتونه نه دي شوی. نو که شهادتونه شوی نو دا کسان دي مونږ ته داغي ثبوتونه پیش کی. نو یو خدای چې په دې معنی خو یو ماشوم پويږي چې اتلس کاله بعد د دې ضرورت ولې راغې د دې خبره ضرورت سوچ ته د لال مسجد په باره کې خبره وکې او د لال مسجد هغه خبره دوباره راوچته کې او د اوسانه چې اتلس کالو کې یو الک هغه ټیم کې اله پیدا شوه دی اتلس کالو کې هغه اوس نوجوان دی او هغه خيار شوه دی تا دا هغه ذهن تم دا خبره واچول هغه لال مسجد چې کوم یو واقعیا شوی و باغی کې هر چا ته پته واغه ټیم سره چې څونه نقصان شوی هغه داغه په ذهن کې متا مشکوک کړه هغه مشکوک شو هغه به مو سوچ کی چې خدای پاک دا شیو دا خو دروغ دي چې څوک پکې نه ومړو شهادت پکې نه شوی نو بس دا خو ظاهری خبره ده. او مفتی طارق مسعود صاحب چې کوم دی هغه مونږ یاد ساته هغه ټیم زمونږ کې سمرا علماء کرام هغه مولانا عبدالعزیز صاحب پدې کې چې دا کوم علما د عقیده شهادتونو دفاع کوي نو هغه د مولانا عبدالعزیز صاحب دفاع نه کوي. مولانا عبدالعزیز صاحب له هغه ټیم علماء کرام تلیو او باقاعده د خپل پټکی وته بده خپو کیږي چې ګوره دا مکوا حکومت سره پړاغره مو ورځه او دا شی مکو دا کار ټیک نه دی د خپل پټکی وته بده خپو کیږي خو هغه نه ومنلې. نو اوس به د هغه علماء کرام او د غي شاګردان به د مولانا عبدالعزیز صاحب دفاع سو کی دفاع نه کوي. دا دغه شهادتونه چې کوم کورونه روان شوی دي دا صرف د اغي د غمه جړی زکه دا د اغي دفاع کوي. بل خبره دا کوي چې چره د 1515 شلو جنکو ثبوتونه ملوم شو نو بیا مغه وی جرګه دا خو پدې کې هو ګناګار چې کوم دي ځان ته نبي اموباسي چې د دې ګناګار خو ټول مولانا عبدالعزیز صاحب دی دا ټول خداغه د وجې شوی دي دا خو ته پکار چې بیا هغه پسې د خلک را پاسي. نو کته ته ثبوت یې غوښته چې ثبوت چا سره وي نشته چې دا دومره شهادتونه الته شوی دي او وي که ثبوت هم راته پیش ک نو بیا مو چې ګناګار چې کوم دی نو هغه مولانا عبدالعزیز صاحب دی. نو بیا ستاسو د خبره حیثیت صفات شو ستاسو د خبره پیدا سوا چې اتلس کاله بعد تا د خبره راوچتوله کته ته ثبوت څوک پیشم کینو ته نه منې ته چې بیا مولانا عبدالعزیز صاحب چې دی هغه ګناګار دی او چې چا کړی دی هغه ته ګناګار نه وي ګناګار نه دی. نو بیا ستا د استاد محترم د اتلس کاله بعد دا خبر راوچتول د دې مقصد څه شو مطلب څه شو تاسو په خپل عمده دی په باره کې رائے ورکول شوي. ګوره دا څومره علما چې دا ټول ګوره د مولانا عبدالعزیز صاحب دفاع نه کوي دا کم کورونه چې روان شوي په هغه کې چاته نقصان رسیدلی دا صرف د هغې د غم نه لګیا دي او دا نه چې دا مفتی عبدالرحیم صاحب سره یا مفتی طارق مسعود صاحب سره د دې اختلافات هم دي نه هغه اختلافات هم نه د اختلافاتو وجه نه ده خو هغه اوس چې هغه کومه خبره مفتی طارق مسعود صاحب کړی ده نو په دې کې زه صرف د دې تاسو ته دا اقدم زم د هغه مخالفت نه کوم چې هغه پس یا خبرې کوم یا مخالفت کوم یا د جامع الرشید والا یا د مفتی عبدالرحیم صاحب خو تاسو په خپل سوچو کې هغه وایي چې د دې ثبوتونه پیش شي دا کم چې پکې الته کې شهادتونه شوي خو بیا وایي که شهادتونه شوي او د هغې ثبوتونه پیش هم شو د 15 ماشومانو یا د شلو نو بیا هم وایي چې مولانا عبدالعزیز صاحب ګناګار دی دا د هغه د وجې شوي دي. نو ټیک شو د هغه د وجې خو شوي دي خو دا چا چې کړي دي نو ته بیا هغه ته هغه په باره کې به څه وې که نه به وې نو په هر یو کې په هر طرف نه چې کوم دی نو دغه علما کرام او مولانا عبدالعزیز صاحب ګناګار شو. نو ستاد د خبره اتلس کاله بعد بیا څه مطلب وو چې اتلس کاله بعد تا د خبره مخې ته راوسته نو سوچم پکاري هر خبره داسې نی پکار به سوچا ځکه د هر خبره ثبوت پکاري او کم الکان چې هغه وخت کې له پیدا شي یا د هغه نه بعد پیدا شي دی هغه ټیم د کال نیم د غي عمرو هغه به اوس د اتلس او د شلو کال وي اوس د اغي ذهن تا داسې جوړ کو چې دا خو بس یو تاریخي غونډه واقعیا ده او بس
هغه کې خود سره څوک او هغه ټیم چې څوک د کې وی چې پاسپورت استعمال شوی دی نو اچ بچا استعمال شوی نو هغه ثبوت بسې کته ډیث سرټیفیکیټ غواړي او کدا ای خاندانونو پسې تزي او یو تلس کاله مخکې اغي د خپل یو نوجوان ماشومي د لور خور د اغي غم هیر کړی دی نو تو پسې لاړ شي هغه بیا را تازه کی نو هر خبره دار چې په سوچ کول پکاري او زمونږ د خلک هم دار چې بیا دې ته سوچ نه کوي تاسو هم په دې کې سوچ کوئ چې یاره دا خبره خود وکړه خود دې به نقصان سمري او پیدا به سمري نو د بعض خبرو نقصان ډیر او پیدا دومره ني